په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو ذکر راغلی دی، یو کلمه راغلی ده چې په هغه کلمې او په هغه ذکر سره الله رب العالمین موږ ته اووه انعامات راکوي، اووه فایدې پرې موږ او تاسو ته میلاویږي. اولنۍ فایده پرې موږ او تاسو ته دا میلاویږي چې په دغه کلمې ویلو سره او په دغه ذکر کولو سره الله رب العالمین زموږ ټول ګناهونه معاف کوي، اگر که زموږ ګناهونه د دریاب د زګ دومره ولې نه دي. دویم، دغه کلمې ویلو سره چې کله موږ او تاسو دغه کلمه او دغه ذکر کوو نو الله رب العالمین به زموږ دپاره کافي کېږي، د هر شر نه او د هر مصیبت نه به الله رب العالمین زموږ دپاره کافي کېږي. دریم، په دغه ذکر او په دغه کلمې ویلو سره چې څوک څه دعا وغواړي نو الله به ورله دعا قبوله کړي. څلورم، دغه ذکر ته دروازه د جنت ویلې شوې ده. پنځم، دغه ذکر ته خزانه د جنت ویلې شوې ده. شپږم، په دغه ذکر او په دغه کلمې سره الله رب العالمین منګه د 99 د یو کم سل بیمارو علاج دی په دغه کلمه کې. الله رب العالمین به زموږ نه یو کم سل بیمارۍ او مصیبتونه الله لرې کړي. او دارنګې اووم نمبر، په دغې کلمې او په دغه ذکر سره الله رب العالمین زموږ په دې بدن کې بدني طاقت، جسمانی طاقت، قوت ارتئ. اولنی حدیث چې دغه کلمه او دغه ذکر زموږ او ستاسو لپاره کفاره ګرځي د ګناهونو نه. حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په روایت باندې دا حدیث دی، فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما علی الارض احد، نشته په مخ د ځمکه باندې یو کس یقول چې هغه دا کلمات او دا دعا ووایي او دا ذکر وکړي چې لا اله الا الله والله اکبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا ذکر چې وکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کفرت عنه ذنوبه، الله رب العالمین د دنه د ټول ګناهونه ورجوي، ولو كانت اکثر من زبد البحر، اگر که د دا ګناهونه د دریاب د زګ دومره ولې نه دي او د هغې نه سیوا ولې نه دي. دویم، په دې لا حول ولا قوة الا بالله سره الله رب العالمین زموږ دپاره کافي کېږي د هر شر او د هر مصیبت نه. دا په حدیث کې راځي، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اذا خرج من بیته، کله چې یو سړی د کور نه راوځي او د کور نه راوتلو په وخت کې دا کلمات ووایي او دا دعا ووایي او دا ذکر وکړي چې بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا چې څنګه وکړي نو فیقال له، دې سړي ته وویلی شي چې حسبک، بس دا ستا لپاره کافي شو، کفیته، دا ستا لپاره کفایت ستا وشو، وهدیته، او تا ته حق لارې ته هدایت وشو، ووقیته، او ته بچ شولې، محفوظ شولې د هر شیطان او د هر مصیبت نه ته محفوظ شولې. او حدیث کې اوس دا هم راځي چې بیا یو شیطان بل شیطان ته ووایي چې راځه، ته به په هغه سړی به ته څنګه ګمراه کړي چې د هغه کفایت وشو، هغه ته هدایت وشو او هغه محفوظ شو د هر شر او د هر شیطان نه هغه محفوظ شو، نو د دغه سړی به ته څنګه ګمراه کړي. نو بل د لا حول ولا قوة الا بالله دا د کور نه وتلو په وخت کې زموږ دپاره الله رب العالمین کافي کېږي او د شیطان نه موږ محفوظ کېږو. دریم، په دې لا حول ولا قوة الا بالله سره چې څوک څه دعا وکړي نو الله ولا دعا هم قبلوي. دا هم په حدیث کې راځي، عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من تعر من الليل، څوک چې د شپې رایښ شي، وده دی او د شپې څه ټیم کې رایښ شي، او فقال بیا دا سړی د دې رایښېدلو په وخت کې دا کلمات ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا کلمات وی او د دې کلماتو نه وروستو دا سړی داسې وایي چې اللهم اغفر لي، یا الله زما ګناهونه ماته معاف کړي، او دعا یا څه بله دعا وغواړي نو استجیب له، نو حدیث کې راځي دا دعا به قبوله شي، الله ولا دا دعا قبوله کړي. او فإن توضأ، که دا سړی په دغه وخت کې اودس وکړي، وصلى منځ وکړي نو قبلت صلاته، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي منځ یې قبول شي. څلورم، دې ذکر او د لا حول ولا قوة الا بالله ته حدیث کې دروازه د جنت ویلې شوې ده. حدیث کې راځي، قیس ابن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي، وی یو ځل زما په خوا باندې نبي صلی الله علیه وسلم راتیر شو او وصلیت رکعتین، ما 2 رکعته مونځ کړی او ناست ومه، نو په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم زما په خوا باندې راتیر شو، فضربني برجله، نو نبي صلی الله علیه وسلم وایي زه په دې خپله خپه باندې داسې ووالم، او وقال راته ویل چې الا ادلک علی باب من ابواب الجنه، قیسه تا ته یو دروازه نه ښیم د دروازو د جنت نه؟ نو قلت بلا. قیس ابن سعد وی ما ورته ویل چې بلا بېشکه راته وښایه.
نو نبی صلی الله علیه وسلم راته وویل چې لا حول ولا قوة الا بالله. دا د جنت د دروازو نه یو دروازه ده. بل دې ته د جنت د خزانو نه یو خزانه هم ویلی شوې ده. حدیث کې راځي حازم رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه یو ځل د نبي صلی الله علیه وسلم په خوا باندې ورتیر شوم، نو فقال لي یا حازم، وایي نبي صلی الله علیه وسلم ماته وویل چې ای حازمه ته دا لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایه، ځکه فانها من کنوز الجنه. دا لا حول ولا قوة الا بالله دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. شپږمه پیدا په دې کې دا ده چې دا په انسان پسې یو کم سل د ضرورونو دروازې بندوي، د یو کم سل بیمارو علاج دی په دې کې. ادم په حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. دا علاج دی د یو کم سل بیمارو، او ایسرها الحم. ټولو نه کمه بیماري او کم مشکل چې دی دا غم دی او پریشانی دی او فقر دی. نو په دې یو کم سلو کې د ټولو نه ورکوټې مشکل او ورکوټې بیماري چې دا پریشانی ده، د دې پریشانی نه هم د انسان دپاره کافي کېږي. الله رب العالمین په پریشانۍ ختموي. دارنګې اوومه فایده پې موږ او تاسو ته اووم انعام په لا حول ولا قوة الا بالله سره دا میلاویږي چې په دې سره موږ ته بدني طاقت میلاویږي. چا چې بدن کې کمزوري ضعف دی دا هم په حدیث کې راځي. دا علامه ابن قیم د ابن تیمیه نه د اثر نقل کړی دی چې کله الله رب العالمین وایي عرش ملائکو ته حکم وکړو چې دا زما عرش چوت کوي، نو ملائکو الله ته وویل چې یا الله ستا عرش به موږ څنګه چوت کړو؟ دا خو ته د لوی جلال او د لوی شان والا خاوند یې، دا موږ نه شو، دې باندې زموږ وس نشته دی. نو الله رب العالمین ورته وویل چې لا حول ولا قوة الا بالله ووایي. نو ملائکو چې کله وایي لا حول ولا قوة الا بالله وویله، نو بیا هغې له الله دومره طاقت ورکړو چې هغه عرش یې چوت کړو. نو په دې سره الله رب العالمین بدني طاقت هم زموږ او ستاسو سیوا کوي.